هارون الرشید بادشاہ د دې علماو سره ډېره زیاته مینه وه. د به علما په کال کې یو ځل راغونډول، هغې به بیانونه کول، هر یو سره به چې کم مهارت و هغه به ښکاره کو، کم فن کې به چې دی ماهر و هغه به ښکاره کو. دې دوران کې یو کس راغلی و ناشنا، هغه سټیج ته درخواست وکړو چې ماله پکې د خبرو لږه موقع راکړئ. د هغه درخواست منظور کړی شو. چې منظور شو ده ته پکې موقع ورکړی شوه. ده په دین اسلام باندې بحث وکړو، خو ډېر ښایسته بحث یې وکړو، ډېر دلایل یې بیان کړو، ډېر دلایل یې بیان کړو. هارون الرشید بادشاہ د ده د هغې انداز بیان نه متاثره شو. د ده د بیان چې کم انداز و، کم دلایل و، کم بلاغت و، کم فصاحت و، د هغې نه هارون الرشید بادشاہ ډېر زیات متاثره شو. چې متاثره شو، وروستو لږ ساعت چې د بیان ختم کو، د هغې نه یې دیر وغوښتو، سیټ ته یې کو. مېلمه ومې نه پېژندلې، ډېر ښه علم لري، ډېره ښه ژبه لري، بلاغت لري، فصاحت لري، خو ما تر اوسه پورې نه یې پېژندلې. نو زه خو ټول علما پېژنم، چې تا پکې څنګه نه پېژنم؟ ته څوک یې؟ خو داسې ښکاري چې مېلمه یې که نه. نو ده ورته وایي او زه مېلمه یم، زه مسافر یم، مسافر یم. دلته څنګه راغلی وي؟ دا خو په دې لاره تېرېدم، نو ما وکتل چې د علماو یو مجلس شروع دی، ما ویې راشه په دې کې حاضري وکړه. زه یم مسافر، د لارې تېرېدونکی یم. خو یو خبره واوره، هارون الرشید بادشاہ ته وایي، وی دا کم بیان چې ما تاسو ته وکړو که نه، دا ته چې ته متاثره شو، ما د اسلام مطابق بیان وکړو. وګورې زه په خپله مسلمان نه یم، ته زما د بیان نه متاثره شوې، ما ډېر ښه بیان وکړو، خو ګورې چې دا خبره دې په ذهن کې په خپله مسلمان نه یم. ها په خپله مسلمان نه یم، نه ته څه یې؟ زه عیسایي یم. هارون الرشید بادشاہ وله دعوت ورکو مسلمان شه. ډېر لوی مهارت لري په اسلام کې، ډېر لوی فوه لري، ډېر الله ښکلی بلاغت او فصاحت د بیان درکړی دی. مسلمان شه، مسلمانانو ته به ډېر خیر ورکړي. وی نه مسلمانېږه. ولې نه مسلمانېږې؟ وی زما په زړه کې یو څو خبرې پرتې دي چې د هغې معاینه ما په خپله نه ده کړې، د هغې پورې زه نه مسلمانېږم. هارون الرشید بادشاہ ته وایي که ستا په زړه کې څه اشکالي، په زرګاو علما راغلي مولان ناست دي چې تا ورسره کښېنم چې د کومې خبرې ستا اشکال دی چې پای کې دې مطمئن کړي. تا خپل اشکال ووایه، مطمئن به شي. نه زما اشکال چې دی هغه داسې زما د مطمئنېدو نه دی چې تاسو ما کښېنوئ ما مطمئن کړئ. تر څو پورې چې دا اشکال زما د زړه نه وتی نه دی، دا شک زما د زړه نه وتی نه دی، د هغې پورې نه مسلمانېږم. ښه ستا خوښه ده. نو زه خو هم مولان ناست دي، مطمئن به دي کې، خو ته وایي چې نه ما نشي مطمئنولی، نو ستا خوښه ده. مېلمه لاړ، مسافر و، لاړ را روان کاله وخت ورته یاد چې هارون الرشید په دې ورځو کې بیا مجلس لګوي. هغې مجلس ته بیا حاضري کړې ده. چې بیا یې حاضري کړې ده، بیا سټیج سیکرټري ته یې درخواست ولیکو چې یاره ما ته پکې د بیان موقع راکړئ. د بیان موقع ورته ورکړی شوه. بیا یې بیان وکړو، ډېر ښایسته بیان یې وکړو. هارون الرشید بادشاہ خو پېژن چې دا خو هغه پروسکنی سړی دی، ده خو چې زه مسلمان نه یم. بیا یې وغوښتو، سیټ ته کېنو، وی څنګه اوس راته ووایه چې اوس مسلمان یې که نه یې؟ وی الحمدلله اوس مسلمان یم، اوس مسلمان یم. دا بیان مې په حالت د اسلام وکړو، هغه بیان مې په حالت د کفر کې و، پروسکنی بیان. هارون الرشید بادشاہ دا خو راته ووایه که نه، تا وایي چې زما په زړه کې یو اشکال دی، یو سوال دی، هغه سوال حل شو، ځکه د اسلام را هغه سوال حل شو. څنګه حل شو؟ وی زما په زړه کې دا شک و که نه چې دا قرآن د الله کتاب دی او که نه دی. دا خو دا ټول مولان وایي، دا ټول خلک وایي چې دا قرآن د الله کتاب دی.
نو ما چې آیا دا د الله کتاب دی او که نه دی او که د الله کتاب دی نو چې په خپل اصلي شکل کې دی او که نه دی ډېره زمانه ووتله نو کوم کتاب دومره وخت په خپل اصلي حالت کې پاتې کېږي نو ما چېرې دا په خپل اصلي حالت کې وي او که نه وي کیدای شي د ملانو پکې ځان له خبرې دننه کړي ایستلي وي دا سوال زما په ذهن کې وي داسې مې وکړو وي ما وي چې تجربه کومه وي تورات مې ولیکو او ډېر ښایسته شکل کې مې ولیکو ډېر ښایسته مې ولیکو د سرو زرو په اوبو سره مې ولیکو او د یهودیانو عبادت خانې ته مې وړو ما ورته وی چې یاره دا صحیفه ما تیاره کړې د توراتو د ثواب په نیت باندې تاسو ته هدیه کوم دا قبوله کړئ هغې زما نه واغسته او زما یې ډېر عزت وکړو وایي که ته راوکته وایي چې ټیک شو صحیح دی بالکل صحیح دی ځه زه ترې را رخصت شوم خو په هغې تورات کې ما یو کار کړی و چې ټول مې ګډ وډ کړی و د یو ځای نه خبرې ایستلې بل ځای کې ورمنډلې د بل ځای نه ایستلې بل ځای کې ورمنډلې بعضې مې ترې ایستلې وي بعضې مې پکې د خپل طرفه لیکلي وي تورات کې مې دا ګډوډۍ کړی و یهودیانو وکتو وی ډېر ښکلی تورات دی پوه پې نه شو زما نه یې کېښودو ښه سنبال یې کړو زما یې ډېر عزت وکړو ما وایي چې یاره تورات په خپل اصلي حالت کې نشته دی ما پکې دومره بدلون وکړو دوی پې پوه نه شو دا په خپل اصلي حالت کې څنګه دی وی رالم انجیل مې ولیکو ډېر ښایسته مې ولیکو هغې کې مې دا بدلون وکړو یو آیات د بل نه ځای ته وایه بل د بل ځای ته بیایه څه خبرې مې ترې ویستلې څه مې پکې ځان طرفه وردننه کړي د عیسایانو عبادت خانې ته مې وړو هغې ته مې ویل چې یاره تاسو له مې دا صحیفه تیاره کړې ده ډېره ښایسته صحیفه ده دا ما نه قبوله کوئ هغې رانه قبوله کړه ویې کتو راوکتو وایي چې بالکل ټیک دی زما یې ډېر عزت وکړو ما وایي چې یاره انجیل هم په خپل اصلي شکل کې نشته دی ما ورسره څه چل وکړو دوی پې پوه هم نه شو بیا ما وایي چې راشه په قرآن باندې اوس تجربه کومه د قرآن مې ولیکو خو ډېر ښایسته مې ولیکو په ډیزاین مې ولیکو د سرو زرو په اوبو مې ولیکو خو قرآن کې مې داسې وکړه چې بدلون مې پکې وکړو یو صورت د یو ځای نه راواله بل صورت پسې کېده بل د بل پسې کېده څه آیتونه مې ترې ویستل څه مې پکې وردننه کړو ګډ وډ مې کو او ډېر ښایسته مې تیار کو او د طالبانو څه طلباو مدرسه کې اوښتېدو راوښتېدو مدرسې ته ورغلم استادانو طلباو ما ورته وي چې دا صحیفه مې تیاره کړې د قرآن دا زما نه قبوله کوي ما له پې الله اجر راکړي هغوی رانه خوشحاله شو قرآن یې واغستو وایي چې قرآن یې واغستو کولا وي که داسې وي اړه وراړو وایي چې هله دې کې خو فرق دی دې کې خو فرق دی دا سورت یاسین په کوم ځای کې دی لیکلی دی هله سوره اخلاص یې کوم ځای ایښی دی هله دا آیت خو پکې نشته خو پکې در ځان نه وردننه کړی دی هلې په دې آیت پسې خو پلانکې آیت هغه خو پکې نشته دی وایي ګپ ګپ یې ونیومه وایي چې سړی درنه لاړ نه شي ونیسئ ونیومه ګیر چاپېر رانه تاو شو کچ کچ ماشومانو چې کاکا دی قرآن سره داسې چل کړی دی زمونږ قرآن خو داسې نه دی دا تا سره داسې چل کړی دی وایي چې ونیومه وایي ما وایي چې څه فرق دی پکې وی د یو حرف غلطي راته په ګوته کړه چې دې ځای کې دا غلطي کړې ده دې ځای کې دا غلطي کړې کچ کچ طلباو واړه واړه ماشومان نابالغه هغه راته وایي چې کاکا دې ځای کې دا غلطي ده دې ځای کې دا غلطي ده دې ځای کې دا غلطي ده زه په ژړا شوم هغه وایي چې ولې ما وایي چې قصدن مې داسې کړي دي هغې قصدن کړي دي ما دا خبره معلومه ولا آیا قرآن په خپل اصلي شکل کې نن موجود دی که موجود نه دی وی په تورات مې دا تجربه وکړه هغوی پوه نه شو په انجیل مې دا تجربه وکړه هغوی پوه نه شو وی په قرآن مې دا تجربه وکړه تاسو خو زه ګپ ګپونه ما وجنی مې نورو وی ما خو وی چې زه دا قرآن ګورم چې آیا دا په خپل اصلي شکل کې دی او که نه دی ما ته پته ولګېده چې په قرآن کې څوک د یوې نکتې بدلون نشي کولی یوه نکته په یوه نکته په کوم ځای کې چې په ح باندې نکته د پاسه نه وي ټکی نه وي او تا پرې ټکی کړی نو سل حافظان ورته وایي چې دا څه کوي دا ح او تا ته ښا جوړه کړې ده دا غین او تا ته غین جوړ کړی دی دا دې څه کړي دي ما وایي چې بس قرآن په اصلي شکل کې نن موجود دی د دې د حفاظت ذمواري الله اخیستې ده هارون الرشید ته وویل چې دا ښکې نه وروستو مسلمان شو